بیا دوستانو کمپلیکس ایجوکیشنل چینل ته ښه راغلاست. نن غواړم تاسو ته د کمپیوټر باره کې لږ معلومات درته درکړم چې کمپیوټر څه شی دی، کمپیوټر تعریف مین تعریف یې څه رقم ده او په کوم موردو کې استعمال لري. راځم مخکې له دې نه چې موضوع ته لاړ شو. دوستانو که د موږ چینل مو نه وي د سره سبسکرایب کړی، د موږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او شیر یې کړئ له خپلو نورو دوستانو سره، تر څو نورو دوستان مو هم له دغو مفیدو ویډیوګانو برخمن شي. کولی شئ که څه ستونزه ولرئ موږ سره لاندې کومنټ کړئ. نو دوستانو کمپیوټر څه شی ده؟ کمپیوټر په انګلیش کې تعریفو وایي کمپیوټر is an electronic device which accept the data, process the data, store the data and show the result of the data. دوستانو موږ دغه تعریف ته که وګورو، د کمپیوټر و یو برقي آله ده چې معلومات اخلي، معلوماتو باندې عملیات کوي، معلومات ذخیره کوي ځان سره او د معلوماتو نتیجه موږ ته راښیي. نو راځم اوس همدغه موضوع ته. کمپیوټر څلور کاره کوي کمپیوټر، چې یو د اکسپټ یا قبلول د ډیټا دی، اکسپټ د ډیټا. دوهم د هغه نه چې دا پروسس دی، پروسس د ډیټا. دریم د هغه نه چې دا سټور ډیټا. څلورم چې دا شو د ریزلټ یا ریزلټ اور انفارمیشن. دغه څلور کار کمپیوټر کوي. ډیټا اخلي، ډیټا باندې عملیات کوي، ذخیره کوي او بیا موږ ته ریزلټ راښیي چې ریزلټ انفارمیشن ده. دغه څلور عملونه خپله یو انسان هم کولی شي. که چیرې موږ تاسې خپل سټوډنټ ته ووایو چې الف لام لام ه دا څه شی کیږي، نو دی حتما د موږ ډیټا معلومات اوري، هغه باندې عملیات کوي، ځان سره په حافظه کې ذخیره کوي، هم په همدغه معلوماتو باندې دی فکر کوي، هغه نه وروسته موږ ته نتیجه راکوي چې الله کیږي. نو دغه شاګرد خپله د کمپیوټر عمل اجرا کوي چې موږ ورته معلومات ورکړه، د معلومات په حافظه کې ذخیره کړه، بیا ورباندې فکر وکړه، هغه نه وروسته موږ ته ریزلټ راکړه په خوله باندې، موږ ته ریزلټ وویل چې الله جوړوي. نو دغه څلور عمله کمپیوټر هم کوي او انسان هم کولی شي. دا چې ځینې دوستانو ته ممکن سوال پیدا شوی چې ډیټا او انفارمیشن دواړو ترمنځ توپیر څه ده. موږ تاسې انفارمیشن که ډېر ځله انفارمیشن اورو چې انفارمیشن څه ته وایي یا ډیټا څه ته وایي. دې نه مخکې ډیټا ته راځم چې ډیټا څه ته وایي، بیا هغه نه وروسته په انفارمیشن باندې خبرې کوو. ډیټا وایي د unprocessed form of information is called data. The unprocessed form of information is called data. ناعملیات شوي حالت د معلوماتو ته چې ویل کېږي ډیټا ویل کېږي، یا په پښتو کې موږ تاسې خام معلومات ورته وایو چې خامو معلوماتو ته ډیټا ویل کېږي. دا پښتو کې تعریف. خو موږ تاسې څه رقم وایو، چیرې اساسي تعریف موږ تاسې وایو داسې وایو چې ناعملیات شوي، یعنې هغه معلومات چې عملیات نه وي ورباندې شوي یا عملیات نه وي ورباندې اجرا شوي، هغو ته څه ویل کېږي؟ ډیټا ویل کېږي. لکه موږ تاسې وړاندې خپل ملګري ته یا شاګرد ته مو الف لام لام ه ګډوډ معلومات هم ورکړه. دغه ګډوډ معلومات موږ هغه ته ورکړه، هغه نه وروسته هغه به ورباندې فکر یې وکړي او هغه یې حافظه کې ځان سره حفظ کړه، هغه نه وروسته یې موږ ته نتیجه راکړله. اوس راځم انفارمیشن څه ته وایي. امید لرم چې په ډیټا باندې پوه شوي یاستئ. انفارمیشن څه ته وایي؟ انفارمیشن وایي د پروسسډ form of data is called information یا info. Why the processed form of data is called information. عملیات شوي حالت د ډیټا ته بیا
د خامو معلوماتو ته بیا څه ویل کېږي انفارمیشن ویل کېږي. هغه معلومات یعنې عملیات پرې وشي هغو ته بیا څه ویل کېږي انفارمیشن ویل کېږي. لکه موږ پورته خپل سټوډنټ ته ویلي وو چې الف لام لام هېڅ څه کېږي، هغه وروسته فکر یې وکړه عملیات یې پرې وکړه، هغه نه وروسته یې موږ ته معلومات راکړه چې الله، نو دغه معلوماتو ته څه ویل کېږي یا معناداره معلوماتو ته انفارمیشن ویل کېږي. یعنې جوړو معلوماتو ته، پخو معلوماتو ته، هغه ته موږ ډیټا ته موږ خام معلومات ویلی شو، دې ته پاخه معلومات ویلی شو. هغه بې معنا معلومات دي او دا چې دي معناداره معلومات دي، نو دغه ته موږ انفارمیشن ویل کېږي. چې کمپیوټر هارډ ډیسک کې موږ تاسو سره ټوله ډیټا ذخیره ده. کله چې هارډ ډیسک نه راجعېږي، ډیټا مو راځي، پروسس کېږي، عملیات کېږي، هغه نه وروسته موږ تاسې په سکرین باندې راځي، هغه ته موږ انفارمیشن ویلی شو. او یا هم انفارمیشن موږ تاسې په څه شی چې په اخبارونو کې دي یا ورقو کې کاپي شوي دي، دې ټولو ته انفارمیشن ویل کېږي. هغو ته ډیټا نشو ویلی ځکه هغه خام معلومات نه دي، هغه پروسس شوي دي. خو ډیټا موږ تاسو سره عموما په هارډ ډیسک په حافظو کې ذخیره کې پرته وي، هغه ته موږ تاسې ډیټا ویلی شو. امید لرم چې د ډیټا او انفارمیشن په توپیر په دواړو باندې پوه شوي یاستئ. اوس راځم د کمپیوټر موږ تاسې وویل چې 4 عمله اجرا کوي، همدغه 4 عملونو ته راځم. انفارمیشن پروسسینګ سایکل، د معلوماتو د پروسس د جریان سایکل یعنې دوران یې څه رقم کېږي. اول موږ تاسې انپوټ او یا هم ډیټا ورکوو کمپیوټر ته انپوټ اولین عمل چې د انپوټ کمپیوټر ډیټا اخلي دی موږ تاسې، بیا په هغه باندې پروسس کوي، عملیات کوي، پروسسینګ ورباندې کوي. عین حالت د پروسس کې سټور ذخیره کول هم کوي. لکه موږ تاسې ګورئ معلومات ورکړه خپل ملګري ته، ورته ګډوډ معلومات الف لام لام هم ورته ورکړه، انپوټ هم کړه ورته، هغه ورباندې پروسس هم کوه، عملیات فکر یې ورباندې کوه، خو په عین حال کې په حافظه کې ذخیره مو هغه حروف یې ذخیره کړي مو. هغه نه وروسته آوټپوټ یا بهر ته یې راخارج کړه، بهر ته یې راخارج کړه، د خولې په واسطه یې موږ ته بیرته نتیجه راکړله، انفارمیشن راته راکړه. نو عیناً کمپیوټر هم دا کار کوي چې انپوټ ډیټا اخلي، د کیبورډ او د ماوس په واسطه باندې، پروسسر په واسطه باندې عملیات پې کوي او حافظه کې ذخیره کوي. آوټپوټ بیرته موږ تاسو ته د سکرین په واسطه باندې موږ تاسو ته ښیي او یا هم د پرنټر په واسطه باندې موږ تاسو ته انفارمیشن ښیي. دغه 4 عمله کمپیوټر کوي او 4 قسمه ډیوایسونو ته ضرورت لري. له هغه نه وړاندې دوستانو راځم کمپیوټر ته، چې کمپیوټر له څو عمده برخو نه جوړ شوی. کمپیوټر له 3 عمده برخو نه جوړ شوی، خو موږ تاسې 2 عمده برخې اوس چې د هارډویر او دوهم یې د سافټویر، له دغو 2 عمده برخو نه تشکیل شوی دی. هارډویر هغه ډیوایسونه چې موږ تاسې په سترګو وینو او ټچ کولی شو، لکه ماوس، کیبورډ او منیټور او لاینونه، داخل د مادربورډ، سویچونه، کوم څیزونه چې موږ تاسې هارډ د کلک شیان وینو، دې ټول ته هارډویر وایي دوستانو. او هارډویر هم ټچ کولی شو، هم لمس کولی شو، خو څه شی چې موږ تاسې دا سخت وینو په کمپیوټر کې، دې ټولو ته څه ویل کېږي؟ هارډویر ویل کېږي. هارډویر یعنې سخت وسایل، هارډویر هارډ سخت ویل کېږي، ویر وسایل. بل راځو سافټویر. سافټویر نرم افزار یا نرم وسایل. د کمپیوټر که مختص یې داسې ووایم دوستانو چې د کمپیوټر ټولو پروګرامونو ته، که د کمپیوټر وي که د موبایل، د ټولو پروګرامونو ته څه ویل کېږي؟ سافټویر ویل کېږي یا نرم افزار ویل کېږي، چې موږ تاسې ټچ کولی نشو ولې لیدلی شو. نو ټولو پروګرامونو ته بیا څه ویل کېږي دوستانو؟ سافټویر ویل کېږي. 4 عمله کمپیوټر کوي، نو طبعا 4 قسمه آلو ته ضرورت لري. لکه انسان چې د غوږونو په واسطه اورېدل کوي، ډیټا اخلي، او د موضوع په واسطه باندې فکر کوي، پروسس کوي، ډیټا فکر کوي، پروسس کوي او د سټوریج یا ذخیره د حافظې په واسطه باندې ذخیره کوي، او بیرته د خولې په واسطه موږ تاسو ته معلومات راکوي. بیرته ګوره 4 قسمه کار کوي، 4 قسمه آلو ته هم ضرورت لرو. نو کمپیوټر هم دغه شانته ده. یوې دا دوستانو انپوټ ډیوایسز یا انپوټ څه ته وایي؟ انپوټ داخل کې ښودلو ته وایي، یعنې په کمپیوټر کې داخل معلومات ورکې ښودل. انپوټ ډیوایسز هغه آلې دي چې کمپیوټر ته د کمپیوټر داخل ته معلومات ورکوي، لکه د هغو له جملې نه ماوس، کیبورډ، ورسره هم سکنر دا یا مایک، دا هغه شیان دي چې موږ تاسې ډیټا خام معلومات کمپیوټر ته ورکوي. د همدې په واسطه باندې موږ تاسې که کیبورډ کې اي بي سی ټایپ کوو، ګورئ د کیبورډ په واسطه کمپیوټر ته ورځي. نو کمپیوټر ته مو دا اي بي سی ډیټا د چی په واسطه ورکړه؟ د کیبورډ په واسطه مو ورته ورکړه. بل پروسیسینګ یونټ یا پروسیسینګ ډیوایس
چې هغه څه شی ده سی پی یو ده یا سنټرل پروسیسینګ یونټ ده چې دغه په واسطه د کمپیوټر دې ته بلوم د کمپیوټر مغز هم ویلی شو دوستانو چې کمپیوټر د همدغه په واسطه باندې فکر کوي عملیات کوي هغه نه وروسته موږ تاسو ته نتیجه راکوي او په عین حال د پروسیسینګ کې د سټوریج ډیوایسز هم لري ځان سره د ذخیره کولو د آلې هم ځان سره لري سټوریج ډیوایسز د ذخیره کولو آلې چې ایچ ډي ډي ده رام ده او بل ورسره نور فلشونه یا فلاپی ډیسکونه دي نور ذخیره کوونکي آلې دي ورسره بل دوستانو اخیری ډیوایسونه چې دي هغه آوټپوټ ډیوایسز دي یا بهر کوونکي بهر کولو ته وایي آوټپوټ بهر کې ښودلو ته وایي ډیوایسز وسایل یعنی بهر کوونکي آلې دي هغه آلې دي چې کمپیوټر نه معلومات را بهر کوي لکه مانیټور په واسطه موږ تاسو ګوري معلومات را بهر کیږي موږ تاسو ته ښکاري یا هم پرینټر د ګوري دوستانو د پرینټر په واسطه موږ تاسو معلومات راوځي له کمپیوټر نه او بل هم ذکر کولی شو چې ورسره لاوډ سپیکر خپله یو قسم آوټپوټ یا بهر کوونکې آله ده چې د موږ تاسې اواز له کمپیوټر نه را بهر کوي که ځینو دوستانو ګوري کمپیوټر کله موږ تاسې لاوډ سپیکر خراب وي د موږ تاسې اواز نه راوځي له کمپیوټر نه ولې هغه د لاوډ سپیکر اواز راویستونکې آله د موږ تاسې خرابه ده نو بالعموم کمپیوټر دغه څلور قسمه عمل لري د څلور قسمه وسایل هم ورسره لري دوستانو نو هیله لرم چې څه مو زده کړي وي او یو بل خوشخبري در کوم دوستانو چې موږ غواړو د همدغه چینل له لارې تاسو ته ورډ 2014 هم ټیچ کړو نو کولی شئ د موږ چینل د سره سبسکرایب شیر خپل دوستانو سره شیر کړئ او څه مشکل ولرئ موږ ته کمنټ کولی شئ انشاءالله په کمنټ باندې موږ کار کوو او په همغه باندې به درته ویډیو جوړوو بیا کولی شئ استفاده ترې وکړئ مننه ښه وخت ښې چارې